السلام علیکم، زه یم ریاض همکار او نن تاسو ته په یوه نوې ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې موږ څنګه کولی شو د خپل موبایل کیمره بلاک کړو. یعنې که چېرته تاسې یو چاته موبایل ورکوئ، تاسې غواړئ چې هغوی پرې تصویران ونه باسي، نو تاسې د موبایل کیمره بلاک کړئ، نو بیا به هغوی هېڅکله هم نشي کولی چې تصویران پرې وباسي، ځکه چې هغوی ته به کیمره نه راخلاصېږي. دا تاسو ته ښکاري ما د خپل موبایل کیمره بلاک کړې ده. زه چې په خپل موبایل کیمره باندې کلیک کوم، نو دا کیمره موږ ته نه راخلاصېږي. نو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته هم دا طریقه دروښیم. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل، زه یم ریاض همکار. راځئ چې شروع کړو. نو د دې سیټینګ لپاره به تاسو یو وار خپل پلی سټور ته لاړ شئ او له پلی سټور څخه به تاسو یو کوچنی اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. تاسو به په پلی سټور سرچینګ کې ولیکئ کیمرا بلاک. کیمرا بلاک چې مو کله ولیکل، نو تاسو ته به دغه لومړی اپلیکیشن راشي او دا به تاسو انسټال کړئ. دا 3 MB سایز لري، ډېر کوچنی اپلیکیشن دی. دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. ما ډاونلوډ کړی دی، زه بیا اوپن کړم. که په اوپن کولو کې له تاسو څخه کومه اجازه وغوښته، نو هغه اجازه تاسو ورکړئ او تاسو ته به دا ډول صفحه راخلاصه شي. نو د دې کیمره اوس ما بلاک کړې ده، نو ځکه یې ماته د کلف نښان راواړول. زه په همدې باندې کلیک وکړم. نو تاسو ته به په لومړي سر کې دغسې نښان درکړي. نو زه راځم لومړی خپل د موبایل کیمره ګورم. ماته به د خپل موبایل کیمره راخلاصه شي. نو زه بیرته دې ځای څخه وځم او بیرته اپلیکیشن ته راځم. کله چې زه اپلیکیشن ته راشم او زه په همدې باندې کلیک وکړم، نو دا کیمره اوس موږ ته بلاک شوه. نو اوس چې زه کله خپل د موبایل کیمره راخلاصوم، نو دا کیمره به اوس موږ ته نه راخلاصېږي. زه چې هر څومره پرې کلیک وکړم، دا کیمره به اوس موږ ته نه راخلاصېږي. او په دې ډول سره تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل کیمره بلاک کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. میلاویږو په داسې نورو ښکلي ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.